السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې بېګا شپه چې کومه افغانستان د دوبۍ نه اولنۍ شروریزه لوبه وګټله، هغې لوبې نه وروسته بیا د پاکستان پخواني لوبغاړو د رشید خان د کیپټنسي تعریفونه یې کړي دي. دوی څه ویلي دي، دغه خبر به زه تاسو سره شریکوم. او بل به زه تاسو ته ووایم چې بېګا شپه په پاکستان سوپر لیګ کې اسلام آباد یونایټډ ټیم چې کوم ده چې ما خپل هم ډېر زیات خوښیږي، هغوی کراچۍ ته سخته ماتې ورکړې ده. نو تاسو یو کار وکړئ چې دغه ویډیو در سره حتما شریکه کړئ. ګوره، دلته اوس رشید خان غواړي چې دغه خپل ګروپ یې چې کوم راوستلی ده، دغوی ترانه یعنې اتلان جوړ کړي. افسر زازي بېګا په دوبۍ باندې رنځونه کړي دي. دلته بعضې ساده افغانان چې کوم دي په دغه باندې غولېږي چې افسر زازي موږ ته رنځونه کړي، یعنې افسر زازي په ټیم کې ځای جوړېږي. دا دوبۍ ده، دا پاکستان یا هندوستان یا دغه نور ټیمونه نه دي. د پاکستان بالران تاسو وګورئ، د هندوستان بالران تاسو وګورئ، د انګلند، د اسټرالیا د دې ښه ټیمونو بالران تاسو وګورئ، او د دوبۍ بیچارهګانو بالران تاسو وګورئ. زه تاسو ته یقین سره ویلی سم دغه د افغانستان پخواني لوبغاړي چې کوم ریټایر سوي دا زاړه لوبغاړي دا اوس د دوبۍ سره راواچوه چې د افسر زازي نه درته ښه بیټنګ ترسره کوي. نو دوبۍ ټیمونو پسې تاسو مه ګرځئ، دا صحیح ده. دوبۍ سره دوه درې ښه بیټسمینان دي، خو د دې دا مطلب نه ده چې د دوی ټیم به افغانستان ته اوس ماتې ورکړي. افسر زازی څه کوي چې د افسر زازي نه بدتر لوبغاړي سفارشي لوبغاړي راوله، د دوبۍ سره به تاسو ته رنځونه کوي. نو ځان نه سادهګان مه جوړوئ، ټیمونه اول وپېژنئ، بولر ته اول تاسو ګورئ. د دوبۍ دغه بالران چې کوم دي 115 سپیډ یو پورته بال هم دوی سره نسته ده. سپینران یې تاسو وګورئ، ساده غوندې سپینران دوی سره دي. نو اوس هم افسر زازي په دغه باندې کم رنځونه کړي دي. صحیح ده، افسر زازي بیټنګ وکړه، موږ ته یې لوبه وګټله. لوبه ګټلو باندې زه خوشحاله کېږم. که هغه موږ دوبۍ نه وګټو، که آیلینډ نه یې وګټو، که هر یو ټیم نه موږ لوبه وګټو، موږ ورباندې خوشحاله کېږو. خو د دې دا مطلب نه ده چې رشید خان اوس خپله ګروپ چې کوم ده دا ټیم د رشید خان په خوښه باندې ده. په دې ټیم کې اوس هم سفارشان واسطه بازي ډېره زیاته روانه ده. په دغه باندې تاسو سترګې مه پټوئ، حق باید موږ او تاسو ووایو. ځکه دلته ګوره حضرت الله زازی وګوره بېګا مو نه چلېده. ورلډ کپ رئیس اوسه پورې نه چلیږي. صدیق اتل ته ولې چانس نه ورکول کېږي؟ تاسو دومره نه پوهېږئ ولې په کوم استعداد ولې یو دا نور ټیمونه دا خو شکر باسه چې دوی افغانستان سره لوبېږي. دا که بل ملک کې دغسې لوبغاړي لوبېدل، دغسې لوبغاړو ته به یې بیخي کتل هم نه اخیستل، خو پرېږده دغه نور ټیمونه والا ډېر سخت دي. خو دلته بدقسمتي دغه ده چې موږ ساده افغانان یو چې دوبۍ سره راته یو بیټسمین ښه وچلېږي، بیا هغه موږ اسمان ته ورسوو. ټیم دوبۍ ده، تاسو خو به دغه باندې ځان پوه کوئ که نه. صحیح ده، که پاکستان سره افسر زازي داسې رنځونه کړي ول، که هندوستان سره، که اسټرالیا، که انګلند، که دغسې ټیمونو خلاف یې رنځونه کړي بیا به موږ منلې وله. زه خبره درته کومه، په ټیم کې رشید خان دلته ګروپیزم جوړ کړی، خپل مضبوطه ګروپ یې جوړ کړی. خو دغه خبرو پسې نه ځمه، خو بېګا ډېر زیات کمنټونه ما وکتل. بل راځمه، کیپټنسي رشید خان ښه کړې ده. د پاکستان بعضې پخواني لوبغاړو هم رشید خان یعنې ستایلی دی، یعنې ښه کیپټنسي کړې ده، یعنې مسلسل د لیګونو کې وکړله. دلته د دوبۍ خلاف وایي ده ښه بالران هم ښه استعمال کړل، بالران هم ښه وکارول، بیټسمینان هم ښه پوزیشن باندې راوباسل. د رشید خان د کیپټنسي بعضې د پاکستان پخواني لوبغاړو تعریفونه یې کړي دي، خو رشید خان کې دا کار ډېر زیات خراب ده چې دی خپل ملګري ملي ټیم ته راوستلي دي. بل غواړم دغه پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې یو خبر زه تاسو سره شریک کړم چې بېګا شپه په پاکستان سوپر لیګ کې اسلام آباد یونایټډ ټیم چې کوم ده هغوی کراچۍ ته ماتې ورکړې وله. اسلام آباد یونایټډ ټیم د ما خپل هم ډېر زیات خوښیږي، دوی سره ډېر ښه لوبغاړي دي. په اسلام آباد یونایټډ کې چې کوم لوبغاړی د ما ډېر زیات خوښیږي د پاکستان شاداب خان ده. زبردسته لوبغاړی ده او یو زبردسته انسان هم ده. نو دلته دغه لوبې ته که موږ راسو 103 رنزه ټارګېټ کراچۍ اسلام آباد ته ورکړي ول. د کراچۍ لپاره دلته حیدر علي چې کوم د پښتون لوبغاړی ده 59 مهم رنزونه ورته کړي دي، او د بقایا بیټسمینان دومره خاص رنزونه نه دي کړي. لاندې کې عرفان خان 19 کړي، 18 شعیب ملک کړي دي، او میتیو ویډم 18 رنزه کړي دي. بل طرف ته دغه رومان رئیس د اسلام آباد لپاره 2 لوبغاړي اوټ کړي، محمد وسیم چې کوم دغه هم 2 اوټ کړي، او ټوم کرن هم 2 لوبغاړي اوټ کړي دي. بل طرف ته اسلام آباد یونایټډ بیا ډېر په اسانۍ سره 6 لوبغاړي اوټ سره دغه ټارګېټ یې پوره کړی ده. د دوی لپاره کورن منرو 58 مهم رنزونه کړي دي، او اعظم خان چې کوم د موین خان زوی هغه ورته 44 رنزه کړي دي. خو دغه لوبه که تاسو کتلي، محمد عامر چې کوم د بیخي هر یو لوبغاړي ته خوله ور اچوله. دلته ټوم کرن ته دغه لوبه کې خوله ور واچوله، نور بابر اعظم ته هغه تېره لوبه کې خوله ور واچوله. نو دغه باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ. دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ، او دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.
نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.